برخې دوام. 5مه برخه. په غربي ټولنو کې د کلیسا غلطه تګلاره د سیکولریزم د خوځښت د رامنځته کېدو اصلي لامل دی او په یادو ټولنو کې د سیکولریزم پراختیا ته زمینه د منسوخ شوي یهودیت او نصرانیت کمزور افرادو د خپلو غلطو او باطلو کړنو له امله برابره کړه. د دې برخې څېړونکی او مسلمان لیکوال محمد علي الباري وایي د سیکولریزم سرچینه له دین څخه لرېوالی او تضاد و چې د پراختیا لامل یې د کلیسا سلطه، غیر عقلاني عقاید، د کلیسا د پادریانو فساد، حکمرانی او له علم سره د دوی مخالفت او استبداد و. غربي لیکوال هربرت جورج ویلز وایي 14مه پیړۍ په کلیسا کې د یو نوي نظام د پرمختګ ننداره کوونکې وه او دا نوی نظام د عقایدو د تفتیش محکمه وه. دا پر هغه څه څرګند دلیل دی چې کلیسا او د عیسویت دیني مشرانو پر خپلو خلکو او ټولنې تپلي وو. یاده چاره د دې لامل شوه چې سیکولریزم رامنځته شي او د لویدیځ هیوادونو په فرهنګ او نظامونو واکمن شي. د کلیسا له لوري دا ټول موارد له دنیا څخه د لرې کېدو او د شهوتونو پرېښودلو ته بلنه وه، خو دې چارې هېڅکله هم هغه مفهوم نه وړاندې کاوه چې د اسلام په مبارک دین کې وړاندې کېږي، ځکه مقدس اسلام په دنیا کې زهد او له مادیت پالنې څخه لرېوالی د امنوي لوړتیا سبب ګڼي. همدارنګه دنیا د آخرت د جوړولو او هلته د درجاتو د لوړولو وسیله بولي. اسلام هېڅکله هم د دنیوي پرمختګ او ترقۍ مخالفت نه کوي، همدا شان له دنیا او ټولنې څخه ګوښهوالی نه مني.